Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. سلامونه ملګرو ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. نن بیا هم له یوې نوې ویډیو او له یوې نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې یم. نن په فرانسوي ژبه کې دوه فعلونه د دوهمې ډلې او په دریو وختونو کې به انشاءالله وکاروو او زده به یې کړو. دا چې د درېیمې ډلې فعلونه کوم دي او په څه ډول باندې کاریږي، لومړی به دا زده کړو چې په اوسني وخت کې څه رقم کاریږي او له هغې وروسته به په دریو وختونو کې وکاروو او ورسره به دا دوه فعلونه اوسېږي. لکه څه هم فعلونه خو ډېر دي، خو نن به همدغه دوه فعلونه وکاروو. نو د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ. راځئ چې تشریح کړو. Les verbes se terminent par IR. هغه فعلونه چې په IR باندې پای ته ورسیږي، یعنی اخري دوه توري IR اوسیږي، نو هغه د دومې ډلې فعلونو څخه دی. خو دلته تل دا ډول نه دی چې هغه ټول فعلونه چې د په IR باندې پای ته رسیږي ټول د دومې ډلې نه دي، خو ډیری یې دي، خو ولې ځینې پکې د درېیمې ډلې ته ځي. په IR باندې پای ته رسیږي ولې درېیمې ډلې ته ځي. دا چې ولې هغې درېیمې ډلې ته ځي او ولې هغې په درېیمه ډله کې کاریږي، دا به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې زده کړو او د درېیمې ډلې فعلونه به هم په ګډه زده کړو. نو راځئ چې نن د دومې ډلې فعلونه زده کړو. verb finir، د پای ته رسولو یا خلاصولو فعل. دا چې دا فعل په IR باندې پای ته رسیږي څه ډول کاریږي. لومړی دوه نفرو ته چې مثلا زه او ته او بیا هغه لپاره دلته دا ډول کاریږي. یو ځلې به ټول تلفظ کړو، هغه نه بعد به بیا تشریح کړو. je finis، tu finis، il elle finit، nous finissons، vous finissez، il elle finissent. دلته ګورئ تاسې توپیر په کوم ځای کې دی. وروستاړی چې کوم ورته اضافه کېږي IR له منځه ځي، د لومړي شخص لپاره ES اخلي، د دوم لپاره هم ES اخلي او د دریم لپاره چې هغه د ET اخلي، خو اخیری توری یو نه تلفظ کېږي دلته. او د پلوریال لپاره یعنی د جمع لپاره چې کله د موږ تکاریږي دلته E2S اخلي، E2S اخلي. له همدا ډول د دریم شخص لپاره هم همدا ډول E2S اخلي. د هغوی لپاره چې جمع دي بیا هم E2S اخلي. او له هغې وروسته ورته خپل ترمینیزون چې کوم دی ONS EZ ENT ورته اضافه کېږي. نو دا یې توپیرونه دي. دا فعل تل په همدې ډول باندې کاریږي، خو فکر مو وي چې تل فعل په دومره ډله کې نه راځي. نو دا په اوسني وخت کې دا فعل چې یو ځل به بیا تکرار کوو، په پښتو کې بیا هم ورسره تشریح کوو. je finis، زه خلاصوم، زه پای ته رسوم. tu finis، ته پای ته رسوې یا ته خلاصوې. il elle finit، هغه خلاصوي یا هغه پای ته رسوي. nous finissons، مونږ یې پای ته رسوو، مونږ یې خلاصوو. vous finissez، تاسې یې پای ته رسوئ. il elle finissent، هغوی یې پای ته رسوي، هغوی یې خلاصوي. نو راځئ چې په تیر وخت کې هم وکاروو، چې په تیر وخت کې په پاسې کمپوزي یعنی په کامل تیر وخت کې یعنی تر سره شوي وخت یعنی د پرون لپاره چې رقم کاریږي هغه وکاروو. دلته دا فعل په avoir باندې کاریږي او ترڅنګ یې finir هم راځي. بیا نو دا څه ډول کېږي؟ راځئ چې په ګډه یې یو ځلې ولولو، بیا به یې تشریح کړو. j'ai fini، tu as fini، il elle a fini، nous avons fini، vous avez fini، ils elles ont fini. j'ai fini، ما پای ته ورساوه. tu as fini، تا پای ته ورساوه. il elle a fini، هغه پای ته ورساوه. nous avons fini، موږ پای ته ورساوه. vous avez fini، تاسو پای ته ورساوه. ils elles ont fini، هغوی پای ته ورساوه. futur proche،
نږدې راتلونکی وخت. Je vais finir. Tu vas finir. Il ou elle va finir. Nous allons finir. Vous allez finir. Ils ou elles vont finir. Je vais finir. زه به پای ته ورسوم. Tu vas finir. ته به پای ته ورسوي. Il ou elle va finir. هغه به پای ته ورسوي. هغه به پای ته ورسوي. Nous allons finir. موږ به پای ته ورسوو. Vous allez finir. تاسو به پای ته ورسوي. Ils ou elles vont finir. هغوی به پای ته ورسوي. اوس راځي چې دوام فعلم یوازې ولولو تشریح کو تر څو ښه متوجه شئ. choisir. choisir د ټاکلو فعل دی، یعنی انتخابول یا ټاکل. لومړی په اوسني وخت کې کارو présente. je choisis. tu choisis. il choisit. elle choisit. nous choisissons. vous choisissez. il ou elle choisissent. j'ai choisi. Tu as choisi. Il ou elle a choisi. Nous avons choisi. Vous avez choisi. Ils ou elles ont choisi. Futur proche. راتلونکی نږدې وخت. Je vais choisir. Tu vas choisir. Il ou elle va choisir. Nous allons choisir. Vous allez choisir. Il ou elles vont choisir. نو دا ملګرو دوه فعلونه چې په لاندې ډول مو تشریح کړل. هیله ده چې سر مو پرې خلاص شوی وي. نو که چېرته بیا هم نه وي پوهېدلي کولی شئ چې ویډیو دوباره وګورئ تر څو ښه سر پرې خلاص شي. که چېرې تاسې کومه نیوکه لرئ یا کوم نظر لرئ، کوم آن لرئ، کومه ښه ایډیا لرئ، کولی شئ له موږ سره د کومنټ په برخه کې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو په الله سپارم. ښه وخت، ښې چارې.